نن به مونږه میډیټیشن وکړو په دې باندې چې کله مونږ پام کوو سوچ ته، نو مونږ څه ته پام کوو، او دا پام یا دا خبرداری چې دی د ده خصوصیات څه دي. یعنی دا پام خو دا مونږ نشو ویلی چې څنګه به پام کې، ځکه چې دا یو قسمه آرټ دی. ته به ورسره په خپله باندې لوبې کې او په دې کې به ستا زده کړه کېږي. خو دلته به کوشش وکړو چې هغه غټ غټ څیزونه راواخلو کوم چې په پام کې او په خبرداري کې پکار دي. یوه خبره په خبرداري کې دا ده چې دا به غونډ منډي. نو دا د پښتو ټکي غونډ منډ چې زه دلته پکاروم، نو په انګریزي کې ورته وایي دا به هولي، مطلب ټوټې به نه وي، یا په انګریزي کې وایي چې په دې کې به ایکسکلوژن نه وي، په دې کې به هر څه راځي. په کوم وخت کې چې ته خبردار یې، نو دا خبرداري کې به یو شی یا بل شی د خبرداري د رڼا نه بهر نه وي. نو دې لپاره به زه تاسو له مثال درکړم. کله چې د مثال په توګه باندې ته د یو ډېر خوږ ملګري سره ملاو شې، د هغه په لیدو باندې د هغه په مخ کې تا ته څیزونه ښکاره شو، خندا ښکاره شوه، هغې ته هم ستا پام دی. خو د هغه په لیدو باندې ستا په زړه کې خوشحالي پیدا شوه، هغې ته هم ستا پام دی. د دغه خوشحالۍ په نتیجه کې په تا کې غبرګون پیدا شو، هغې ته هم ستا پام دی. هغه غبرګون دا دی چې ته چغه وهل غواړې، یو اواز کول غواړې، او په دغه وخت کې ستا د ټول پروسس ته پام دی. نو په دې کې بیا ته ایکسکلوژن نه کې. یا بل مثال به واخلو، ته په لاره روانې او تا یو بل کس ولیدو چې هغه ګوډم دی، جامې هم شلېدلې دي، وږی هم دی، سرتور هم دی. نو د دغه انسان په لیدو باندې ته دې ته هم پام دی چې دا ته د هغه جامې هم ښکاري، د هغه ستونزې هم درته ښکاري، د هغه کړاو هم درته ښکاري، د هغه لوږه هم درته ښکاري. خو ورسره ستا په زړه کې نریشن درد د خفګان راولاړېږي، هغه دې هم ایکسکلوډ کړی نه دی، هغه دې هم د پام د نندارې نه بهر نه دی. ورسره بیا ستا په ذهن کې غوسه هم راولاړېږي ټولنې ته، یا د هغه سړي خپلوانو ته، یا همغه سړي ته، هغه ته دې هم پام دی. ستا احساس د یو نه بل ته بدلیږي، ستا ورته پام دی. نو دغسې پام کې بیا ایکسکلوژن نه وي. یا د مثال په توګه باندې
یو سړی راغی او تا ته یو داسې خبره وکړه چې هغه د خفګان خبره وه یا هغه د پیغور خبره وه، نو تا دا پیغور هم واورېده، ستا د هغه سړي کړه وړه ته هم پام دی، د هغه انداز ته هم پام دی چې خبره په کوم انداز کوي، او ورسره ستا په خپل زړه کې دننه په خپل ذهن کې راولاړېدونکې غصې ته یا شرم ته یا هر لړبوس چې راولاړېږي هغې ته پام. نو دا پام چې دی نو دا بیا غونډ منډ دی، په دې کې ته بهرني څیزونه چې کوم روان دي او دننه چې کوم روان دي هغه د یو خوځښت په توګه ویني، هغه یو بل نه بېلوي، او په دې دوران کې ستا نه یو څیز هم چې کوم دی هغه غلی په ترخ کې نه وځي. کړاو، پسخاک، خفګان، کوم ته چې انګریزۍ کې سارو وایي، سارو هله جوړیږي کله چې پام غونډ منډ نه وي. په غم ښادۍ کې موږ څه کوو؟ موږ چې کوم څیزونه عملي دي او کار پې کېږي هغې ته پام وي، او کوم څیزونه چې موږ په عملي کار کې نه استعمالو نو هغه موږ ایکسکلوډ کو. په دې وجه باندې څه وخت پس مازغه او نروس سیستم چې دی هغه د دغه ایکسکلوډډ او نالیدونکي کوم چې د پام د نندارې نه پټ دي، د دغه غوټو نه، د دغه جاښو نه، د دغه لانجو نه ډک شي. انزایټي، ډپریشن او دا ټول خفګان چې دی دا بیا د دغه unobserved movements نتیجه. سایکالوجیسټ ورته سب کانشس هم وایي، خو موږ نه غواړو چې د انسان دننه او بهر چې کوم مومنټ دی هغه په برخو باندې تقسیم کړو، هغه به ستونزې پیدا کوي. نو د سایکالوجي په ټرمینالوجیز کې یا د هغې په ډیفینیشنز کې پرېوتل نه دي پکار، نیغ په نیغه ننداره ده کول پکار دي. نو داسې موقع به تاسو ته د ورځې ډېرې زیاتې میلاویږي، نو په هغې کې تاسو که دا د یو ګیم په توګه، د یو پری پلی په توګه، د یو ښکلې لوبې په توګه باندې دا تاسو کوئ، نو تاسو به ډېر څیزونه معلوم کړئ. ستا د زړه او ذهن دنیا به دې سره ورو ورو رڼېږي، او مازغه او نروس سیستم به بیا نور تیره کېږي، یعنې ستا سنسیټیویټي به ژورېږي. که تاسو ټوله ورځ د سهار نه تر ماښامه پورې په خپله غم ښادۍ کې دا ننداره، دا پام وکئ او پام غونډ منډ وکئ، نو بیا تاسو ګورئ ماښام به ستاسو مازغو کې یو نامعلومه خاموشي خوره شي. د هغې وجه دا وي چې ټوله ورځ مازغه او نروس سیستم لمحه په لمحه او موقع په موقع په دې باندې خبر شي چې کوم څیزونه د ساتلي دي او کوم څیزونه د غورځولي دي. نو د پام یا د خبردارۍ سره مازغه او نروس سیستم په دې خبر شي چې کباړ چې دی یا بعضې
څیزونه چې کوم دي هغه د ساتلو نه دي او د خبرداري دغه خبرداري یو قسمه لیدنه ده او لیدنه کونه ده چې ولیدل شي نو خوندي پاتې نشي نو ماښام له مازغه بیا خاموشه شي که دغسې ستاسو ورځې تېرېږي په خبردارۍ کې او د دې لپاره کله کله تاسو کېناستی هم شئ په خاموشۍ کې لکه اوس چې موږ ناست یو او دا ننداره د خپلې ټولې ورځې کولی شئ نو که تاسو دا هره ورځ وکړی شئ نو تاسو ګورئ بیا به تاسو خوب هم نه وینئ خوب نور څه نه دي خو هغه کوړه کباړ دی چې مازغه د ناخبرۍ په حالت کې د ایکسکلوژن په حالت کې خوندي ساتلی دي او دا خوندي ساتلي څیزونه موږ د مودو نه خوندي ساتلي دي ځکه چې دا غم خادي خو زمونږ د کلونو نه روانه ده او هغه بیا موږ په مزغو کې او په نروس سیستم کې خوندي ساتلي دي نو بیا عجیبه خوبونه وینو نو د نن ورځې زمونږ میډیټیشن دا دی چې کتنه یا پام چې دی دا به هولیسټیک یا غونډ منډ څنګه وي نو په هغې باندې هیله ده چې تاسو به ما سره دا میډیټیشن کړئ او په روزانه په خپل غم خادۍ کې به د دې نه به دا تاسو دا پام جاری ساتئ مننه